بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. قدرمن و عزتمنو الله تعالی د مسلمانانو د دې لپاره چې رحمت او فضل پې وکړي او زیات اجرونه او ثوابونه ورکړي، نو ځینې وختونه الله تعالی داسې ګرځولي چې په هغې کې عبادت ډېر اجر لري، او ځینې ځایونه الله تعالی داسې ګرځولي چې په هغې ځایونو کې الله تعالی انسان ته په عبادت ډېر اجر ورکوي. نو یو دغه زمانو او د وختونو څخه چې الله تعالی پکې مسلمانانو ته د کم عبادت ډېر اجر ورکوي، هغه د روژې نیولو. هغه کمه زمانه ده، هغه د دغې د عاشورې میاشت ده، د محرم میاشت ده، د هجري کال د اولنۍ میاشت. نو رسول الله سلام فرمایلی افضل الصیام، ډېره غوره او بهتره روژه بعد رمضان، پس د میاشتې د رمضان نه، یعنی د رمضان د میاشتې نه علاوه غیر بهترینه روژه کومه یوه ده؟ ډېره غوره روژه، ډېر اجر والا. شهر الله المحرم، هغه روژه د هغې میاشتې ده چې هغه د الله میاشت ده، د الله پاک میاشت. المحرم چې د هغې نوم دی محرم. نو د محرم میاشتې ته د عاشورې میاشتې ته څه وویلی شول؟ شهر الله، د الله پاک میاشت. نو دا هم د تعظیم دپاره ده. نو د دغې عاشورې د محرم په میاشت کې دې کې روژه نیول یو بهترین عبادت دی. په دې ټول محرم کې یو انسان 10 روژې نیوی شي، 15 نیوی شي، 20 نیوی شي، ټوله میاشت نیولی شي. خو د دې میاشتې روژې ډېر اجر و ثواب لري. نو که به سړی ټولې نشي نیولی، نو انسان دا کوشش وکړي چې هره دوشنبه یعنې ګل او هره پنجشنبه یعنې د زیارت ورځ دا روژې ونیسي، او 14 او 14 او 15 د دې میاشتې روژې ونیسي، او 9 او 10 د دې میاشتې روژې ونیسي. نو د هغې روژو اجر مستقل اجر دی چې بیا په دغې محرم میاشت کې ونیولی شي، نو ډبل اجر به شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا حدیث امام مسلم په خپل کتاب کې روایت کړی.